بسم الله الرحمن الرحیم. د لرو بر ټوله کتین کې ته ورونه خواندې ته سلامین احترامات. تاسو په علم شوي چې په 20 جولای په جنوبي وزیرستان ماکین شه د پښتون غورنه غورزنګ د جلسه اعلان شوی دا. دا جلسه شه ټوله پښتنې ته د شرکت بلنه ورکوي. دا جلسه د لرو بر افغان وطن د امن لپاره ډېره زیاته مهمه ده. هغه ځکه چې په د لرو بر افغان وطن چې حسن په بر وطن چې یو نوی جنگ شروع شوی دی. جنگ خواځي کې ختم شوی نو خو دا نوی چې کومه د جنگ لړۍ دو دا ډېره زیاته خطرناکه ده. نو ټوله دنیا ته د پاکستان جرنالونو ته او د پاکستان ریاست ته او د نه چې په دنیوش کوم قوتونه دي امریکا دو یا نه چې کوم ریجنل پاورز دي چېرته یو مضبوط پیغام ورکوو کې د پوره چې افغانون په د خوره امن غوړي او دا دې ځینه چې کوم د پښتونخوا خلک ته دا د پوس خپل خلک سره ویلوړ دي او د جنگ غندنه کو د جنگ خلاف دی ویلوړ وی وسره. نو د لپاره ټوله ته د شرکت بلنه ورکوي او په دا جلسه چې میږي د شمالي وزیرستان نه ان شاء الله د یو ښه غټه قافله په سرعت شرکت یې ګرځوي.